سلام دوستانو. یوې خورکۍ پوښتنه کړې وای سلام استاد، امید لرم چې یوه ښه مشوره راکوي. ښه، ما خو همیشه کوشش کړی چې ښه مشوره ورکړم دوستانو ته. زما یوه خور ده چې نامزده ده. هغه دا د اخرو وختو کې خبره سوې ده چې سترګې ضعیفه دي او د نامزد سترګې هم ضعیفه دي. نامزد خارج کې ده او د اخرو وختو کې مور هم مړه سوه. د هغه نامزد نو دا خبره نه سوی ورته کولی چې سترګې ضعیفه دي، ځکه ډېر ورباندې سخت تېرېږي. مسافره ده، د هغه لپاره نسي ورته ویلی. ښه، اول خو اجازه راکړئ دوستان دا خبره تاسو سره واضح کړم چې موږ ته پوښتنې په همغه ادبیاتو چې راځي، په همغه متن چې راځي وایو، او په هره لهجه یا په هر متن چې موږ ته پوښتنه راسي هماغسې په صادقانه ډول او په امانت ډول له تاسو سره شریکوو. اما نوم معمولا په پوښتنه کې نه اخلو. تاسو هم کولی شئ په همدغه ډول خپلې پوښتنې له موږ سره مطرح کړئ، شریک یې کړئ. موږ هم په خپل وخت او په خپل زمان سره هغو پوښتنو ته ځواب ورکړو. ښه خور، په دې اړوند غواړم څو مسلې در سره شریکې کړم. اول خو باید یادونه وکړم چې د سترګو علاج، د سترګو درملنه، د سترګو د جوړېدو او د سترګو د تداوي امکانات له نیکه مرغه په افغانستان کې، له افغانستانه بهر او په سیمې په هیوادونو کې په ډیرو هغو مراکزو او صحي ځایونو کې چې د سترګو اړوند دي له نیکه مرغه چې نن سبا د سترګو تداوي کیږي. یعنې ډیره برخه د سترګو ستونزې تداوي کیږي. یعنې د ډیرو هغو کسانو، هغو نارینهو او ښځینهو چې عمرونه یې لا ډیر و، زیات و، د سترګو ناروغۍ، د سترګو ستونزې له نیکه مرغه چې تداوي سو. اول مورد خو دا باید په نظر کې وساتئ. دویم مورد، که شونې مخکې له واده که احیانا شونې نه وه، یا د سترګې درملنه نه کېده، یا د سترګو تداوي نه کېده، لاعلاجه وه، یا ډېره کمزورې وه، یا کله داسې کېږي چې مخکې له همداسې څومره چې عمر ډېرېږي د سترګو دید هم کمیږي، ستونزې ډېرېږي. نو زما هیله دا ده چې مخکې له دې چې واده وسي، مخکې له دې چې ژوند ګډ جوړ سي، د خپل ژوند له ګډ ملګري سره خپله ستونزه ګډه کوي، شریکه یې کوي. ځکه چې بیا چې وروسته له واده ناندرۍ وهئ او شخړې کوئ، جنجالونه کوئ، کشمکشونه کوئ او نزاع جوړوئ، زما مشوره دا ده چې تر ټولو به ښه خبره دا وي چې تاسو لطف وکئ او د نامزد سره دا خپله مسله شریکه کوئ، د خپلې خور ستونزه ورسره شریکه کوئ. که نامزد یا کوژدن تصمیم ونیوه چې ستاسو له خور سره کوزده وکړي، خو ښه و ترخه په همدغو سترګو، په همدغه وجود، په همدغه ناروغۍ او په همدغه ستونزه، خو ښه و ترخه. اما که نامزد پرېکړه وکړه یا تصمیم ونیوه چې نه، زه له داسې نجلۍ سره چې سترګې نه تداوي کېږي، یا د ما هم سترګې ستونزه لري، د نامزد مې هم سترګې ستونزه ولري، یا د مېرمنې مې سترګې ستونزه ولري، نو بیا زه له داسې یو کس سره ژوند نه غواړم. نو بیا زما پیشنهاد دا ده چې دوی مخکې له واده فیصله وکړي، مخکې له واده یا سره وشلي او یا هم مخکې له واده سره ومني. دویم مسله. درېیمه مسله چې تاسو د خپلې د مړینې مسله یاده کړه. د مرګ خبر په ماشومان او لویانو کې فرق کوي. زما پیشنهاد دا ده، البته په ډېر احتیاط سره، قضایاوې معمولا توپیر کوي، خلک فرق کوي، هغه مرګونه فرق کوي، دا چې څوک چا سره څومره وابستګي لري هغه فرق کوي، دا چې د چا مور مري که پلار مري دا فرق کوي. خو په هر حال ټول هغه مسایل چې ستاسو د خپل دوست یا د عزیز د مړینې پورې اړه لري، زما پیشنهاد دا ده چې که لوی او عمر یې ډېر، هر څومره زر چې د خپل عزیز د مړینې ورته ووایي همغومره ښه خبر ده. ځکه چې هغه که په ځینو استثنایي حالاتو کې امکان لري موږ چاته د مرګ خبر ورنه کړو. مثلا یو څوک ده، یو مور ده، بچی لري او د بچي د حمل لري او کیدای شي یو میاشت وروسته حمل وکړي یا په اصطلاح بچی وزېږي. نو ښه خبر دا ده چې موږ په دغه یوه میاشت کې ورته ونه وایو. یا یو کس ده په زندان کې ده، یو میاشت وروسته راخلاصېږي،
یا مثلا یو کس ته په مسافرۍ کې ده، یو میاشت وروسته مشکل حل کیږي، یا یو کس ته په عسکرۍ کې ده، یو میاشت وروسته مشکل حل کیږي، یا یو کس ته په یو بل ماموریت ده، په یو بل مسله بوخت ده، په یو بل څه کې بوخت ده، په سفر کې ده، که یو میاشت دوه میاشتې د 3 میاشتو خبرې نو ښه خبر ده چې خبر وساتل سي، پټ سي. یا که ماشومان معمولا ماشومان په خپل سن کې په خپل عمر کې باید هغو سره کار وسي چې په خاص عمرونو کې د مرګ یا د ژوند خبره ورسره وسي. اما که دا ستونزه نه لري، ربړه نه لري او یوازې د مرګ له خبر نه تاسو ویریږئ، زما پیشنهاد دا ده چې دته هر څومره زر چې امکان لري ووایي چې ګڼې څوک مړه سوي او څوک ژوندي سوي، دا ټول مسایل ورسره شریک کړئ. څوک دنیا ته راغلي او څوک مړه سوي، دا هغه خبره ده چې دوی سره کومک کوي، یعنی زر تر زر ورسره شریکه کوي. ما ورا په هغو استثنایي حالتونو کې چې ما وړاندې یادونه ورته وکړه. څلورم مورد چې غواړم په دې برخه کې تاسو سره شریکم، که له مرګ څخه وروسته ناارامي یا بېقراري شتون ولري، یا مثلا سوک شتون ولري، غم شتون ولري، یا کومه بله ناروغي پیدا سوي، ډېره زړه پیدا سوي او په دې یو څو میاشتې وتلې مي، حد اقل 6 میاشتې، تر 6 میاشتو پورې معمول ده چې موږ کولی سو ووایو چې هر هغه انسان چې مور مري یا پلار مري یا بچی مري یا کوم بل عزیز مري یا یو بل څه له لاسه ورکوي، دوی له سوک سره مخامخ کیږي، یعنی له غم سره مخامخ کیږي. دا په ډېرو مواردو کې اروایي ستونزه نه ده که مزمن حالت وانخلي. اما که تاسو ولیدله چې د ډپریشن یا د ژور خفګان نښې پکې معلومیږي یا د نورو انسانانو په څیر نه ده، د نورو خویندو ورونو په څیر نه ده او په دې کې ځینې تغیرات راغلي، نو بیا زما مشوره دا ده چې له ارواپوه سره هغه واخلئ، جلسې واخلئ، تر څو د ده سوک یا د ده کومه بله مسله چې هره مسله یي هغه حل سي. 5م مورد هم روابط دي خورې. که روابط ښیي، که اړیکه ښیي، که تعامل ښیي او د خاوند او د مېرمنې ترمنځ تعارض نه وي، سوء تفاهم نه وي، ستونزه نه وي، ربړه نه وي، نزاکتونه نه وي او یو ډول په اصطلاح سوړ حالت نه وي، سخت حالت نه وي، وچ حالت نه وي، ترینګلی حالت نه وي، تویل مویل نه وي، نو بیا زما نظر دا ده چې تاسو کولی سئ هره خبره ورسره شریکه کوئ. ډېر ځله چې ماته پوښتنې راځي، دوستانو یا مراجعین راځي، نو زه په دوی کې کله کله ګورم چې د دوی اړیکه ستونزه لري، یعنی که دوی اړیکه سمه کړي، په هغه اړیکه کې مینه هم را پیدا کیږي، درناوی هم را پیدا کیږي، غوږ نیول هم پیدا کیږي، وخت ورکول هم پیدا کیږي او ورته نور مسایل هم پیدا کیږي. زما خیال دا ده چې اول باید موږ خپل اړیکه جوړه کړو. که اړیکه جوړه سوله، په هغه کې تاسو کولی سئ د خپلو سترګو مسله هم چا سره شریکه کوئ، د مرګ مسله هم چا سره شریکه کوئ، د ناروغۍ مسله هم شریکه کوئ او که بله هره مسله یا راز هم وي هغه هم ورسره شریکولی سئ. اما مسله دا ده چې موږ په ډېرو مواردو کې اړیکې خرابه دي. اړیکې ښه کوئ چې مسایل په خپل حل سي. زه په دې باور لرم که تاسو وکولی سئ چې اړیکه جوړه کوئ او اړیکه اهمه کوئ، مهمه یې کوئ، ارزښت ورکوئ، اهمیت ورکوئ او لومړیتوب ورکوئ، تاسو کولی سئ د اړیکې په جوړښت کې د اړیکو په رغون نور ستونزې، نور مسایل او نور ربړې هم حل کړئ. مننه. خو دوستانو، که تاسو هم پوښتنه درلودله او یا مو کومه بله مسله غوښتله چې ویې یا کوم بحث درته ګونګ و، کومه شخصي مسله هم درلوده، د کورنۍ په اړوند مسله درلوده، د خپلو بچو په اړه مو مسله درلودله، موږ ته حتما په کامنټ کې ولیکئ. موږ به را روانه اونۍ په هغه بحث وکړو. له تاسو مننه.